یو محترم پوښتنه کړې ده چې مسبوق مقتدي چې چا نه رکعت شوی او امام باندې سیده سهو لازمه شوي دا به د امام سره سیده سهو کې سلام اړی که نه؟ محترمه جواب دا دی چې اړی به ورسره، ځکه دا خو د امام سره سیده سهو کې تابع د امام دی، دا مقتدي دی او هغه چې سیده سهو کوي هغه خو واجب ادا کوي او چې کوم د منځه د واجبات ادا کول دي په هغه کې په مسبوق باندې لازمه ده چې متابعت به کوي. ورور څوک مړي ته غسل ورکړي بیا خپل هم غسل کوي دا مستحبه ده. دا څنګه د محترمه و بالکل که څوک غسل مړي ته ورکړي خپله ولا به مستحب عمل دی، حدیث کې شته. دا ورور پوښتنه کړې زنانه بیماره ده او هغه ماښام ماسخوتن مونځ سره جمع کوي. محترمه وروره زمونږ د امام ابو حنیفه صاحب په مذهب کې خو جمع بین صلاتین نشته. البته زمونږ مذهب کې شاه انور شاه کشمیری رحمه الله او دا رقم ته په معارف السنن کې بنوري رحمه الله یو خبر لیکلی ده، هغه دا ده چې د ماښام د انوار پریواتنه وروستو اول حمرت راځي، یعنی سورواله په دې کنارو د اسمان کې، بیا غي وروستو بیاض راځي یعنی سپینواله، او دا غي وروستو به ظلمت راځي یعنی تیاره. نو هغوی دا لیکلي دي که دغه بیاض غسپینواله چې یعنی د ماښام د انوار پریواتنه وروستو کوم سورواله ختم شي بیا سپینواله راشي د اسمان په غاړو کنارو باندې، او هغه سپینوالی په وخت کې یو څوک عذر والای یا مسافری او هغه د دوړه منځونه سره جمع کینو گنجایش شته ده. خدا به دقیقه معلومول پکار دي چې هغه بیاض ټیم صحیح کی چې کوم مشترک ده. دا صرف یو روایت دی زموږ د مذهب حنفي کې، او باقی مین مذهب حنفي دغه دی چې هر منځ په خپل ټیم کې کول پکار دی او جمع بین صلاتین حقیقي په دې طریقه سره وجود نه لري.